ټولې د دنیا ژبې خوږې ژبې ستا په سر پښتون یم پښتنې ژبې ستا په اللهو به خوبولی شوم ما سره زانګو کې زنګېدې ژبې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دا وخت په معیار کتابکور جندول کوز دیر کې موجود یم. 21 فروری ده. د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د ملګري لیکوالان کوز دیر لخوا دغه دستوره را جوړه شوې ده. په دې دستوره کې د عوامي نیشنل ګوند تحصیل سمرباغ صدر اکرام الحق صاحب، د عوامي نیشنل ګوند معیارو صدر پیر جاوید اقبال صاحب او د علاقې شاعران ادیبان راغلي دي. دغه غونډه تاسو ته د معیار نیوز په شیشه ښایو. مونږ سره اوسئ. خدای دې راته خیر کړي. ایوب هم نشته، نره ملالۍ هم بېدرکه ده. هغه خلک سپک لکه بڼکه شه، هغه خلک سپک لکه بڼکه شه چاته چې زمونږ پښتو سپکه ده. هر سړی خپل یو روزګار کوي، چا سره د خپل مستقبل فکر دی، د چا سره ډوډۍ فکر دی، د چا سره د دکان فکر دی، د چا سره د پټي فکر دی، د چا سره سیاست فکر دی، د چا سره د کرسۍ فکر دی. او تاسو نن د دې قوم هغه اصل جز چې دی د هغې وینا ده چې موږ پښتانه یو او دغه پښتو ژبې تاسو چې کوم قدر وکړو، تاسو یې کوم قدر کوئ، تاسو له دې له وخت ورکوئ. ژبې ډېر اهمیت دی او څومره سکالرز دي، څومره خلک دی، څومره پوهان دي، څومره نړۍ قابل خلک دی. نو هغه ورته دې خبره زور اچي چې کم از کم ابتدایي تعلیم تاسو په مورنۍ ژبه وکړئ، ځکه چې دا مورنۍ ژبه چې کوم ده دا د ستا د سر نه مې تاو کړی، ما خپل ځان صدقه کړی، ستا دپاره مې جانانه ټول جهان صدقه کړی. او دا خو زه یم ستا دپاره د مذهب د پنجرې وځم، دا خو زه یم ستا دپاره د مذهب د پنجرې وځم. ګنې چا د چا دپاره خپل ایمان صدقه کړی. ساینس انجینران دي، د هغو نه درخواست لرمه چې هغې په پښتو ژبه کې چې کوم سبقونه دي او کوم کارټونان دي او کوم داسې نور څیزونه دي چې ماشومان یې ګوري او ورته اټریکټ کېږي، ورته راځي راکاږي ځان ته. نو چې دا په موږ وایو چې دا سړی زموږ نه زیات مخلص دی د خپلې ژبې سره، د خپل کلتور او د خپل قام سره. باچا خان وایي چې کوم قام خپله ژبه ورکه کړه دا قام ورک شو. هغه قام ته د هغې پورې غلام کولی نه شي چې د څو پورې له ده څه خپله ژبه وي. هله قام غلامیږي چې کله د ده نه خپله ژبه دا نه ده چې ژبه ده، دا باقاعده زموږ یو دستور دی، یو آیین دی. دلته که جرګه ده، دلته چې کومې خبرې دي د پښتنو نو هغه باقاعده یو آیین دی. یو تنظیم ته د حکومت لخوا داسې سپورټ میلاو شوی دی، داسې هغو ته یو پلیټفارم تقاضو لیکل پکار دي، پښتنو له په پښتو لیکل د خپل قام په سخنورو لیکل غواړي، د خپل قام په سخنورو لیکل غواړي، د خپل قام په لیونو لیکل پکار دي. ژبه دا د یو قوم پېژند دی، ژبه باندې یو قوم پېژند کېږي. ژبه څه ته وایي؟ ژبه په مختلفو سرونو کې خپل پیغام بل ته رسول، دې ته ژبه وایي. پښتو زمونږ پښتنو ژبه ده. ټولې ښې ژبې دي او کوم قوم چې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړه کوي نو په مورنۍ ژبه کې زده کړه او پوهه او هنرونه ډېر په ښه طریقې سره زده کېږي. پښتانه چونکې فطرتاً دا آزاد وي، زه خپلې پښتنې ژبې ته سلام کوم او ټولو پښتنو ته سلام کوم. په خپله ژبه دې کار وکړي او په خپله ژبه کې دې زده کړې وکړي او نورې ژبې دې هم زده کړي. دغه کې څه ګناه نشته چې موږ پښتانه خپل پیغامونه چې دی نو ټولې دنیا ټول پښتو ژبې هغه ورځ تاسو دلته کوي، په هغه مناسبت دلته خلک راټول دي. خو تر ټولو نه مخکې د کتابکور چې دا څونه ستړې روانه کړې ده، دا څونه کوشش کوي د پښتنو د هغه زبان، د هغه ثقافت، د هغه خبرو کلچر سړی هغه خپل که څوک په هر مذهب دی خو هغه خپل هغه شی راټینګ کړی دی. خو یو پښتانه دی چې لکه د دې هغه خپل کار پاتې دی او لکه نور پښتونه چې هم ژبه ده هم توره پښتو ټینګه که پښتونه چې هم ژبه ده هم توره ته هم دې پښتون کړی ته هم دا کړه مشهوره. پښتون بچی او د پښتو خلاف دا څنګه